نو ډاکټرانو ډېر خلک مړ کړه په پاکستان کې لکه ډېر زیات خلک یې مړ کړه یو یې خلک غریبانان کړه هسې په زور کې روپۍ اخلي او وژني اوس به ډاکټرانو چې کیس نه شروع شوی زه بار بار وایم چې به ډاکټرانو باندې کیس ډبګري ګارډن کې تبۍ ده تبۍ نو ډبګري ګارډن کې چې دي نو ډول باجه ګانه رقاصي یې یعنی ډاکوان دي دلته مخکې وایي اجلاګان اوس پکې ډاکوان دي ډاکوان دا خلک موږ پسې صحیح خبرې کوي چې موږ ډاکوان سلامونه ملګرو جابر شاه درویش یم زموږ نن ویډیو خاص دغه ډاکټرانو دپاره ده کوم چې مریض ته د ګاګ په نظر ګوري ملګرو منم چې ډېر ښه ډاکټران شته زموږ ډېر ښه ملګري دي هغوی نه معذرت کومه خفه کېږئ به نه دا یو ډاکټر دی هغه ویډیو کړې ده دا نورو ډاکټرانو اصلیت یې پکې بیان کړی دی کوم چې خراب ډاکټران دي د هغوی اصلیت یې پکې بیان کړی دی خفه کېږو به نه دا ویډیو به مخکې وګورو بیا به نور خبرې کوو یو مریض دی د غریب د میدان د زنانه ده مخکې په ملا کې دړو په جوړونو کې دړو پېښور پورې غریبه ګرځېدلې ده اوس یې لس میاشتو نه پې شوګر واړته نو زه دې ډاکټرانو ته سوال درته کوم چې ډاکټرانو بېشکه ماته پته ده تاسو ټول غلط علاجونه کوئ خو یو په چا کې شوګر مه پیدا کوئ یو په چا کې اسټیوپوروسس مه پیدا کوئ ځکه چې اسټیوپوروسس خو بیا نه ختمیږي یو اسټیوارترایټس په چا کې مه پیدا کوئ یو پکې د زړه اټیک مه پیدا کوئ یو پکې کینسر بیماری مه پیدا کوئ یو ولا ګردې مه پیل کوئ دې ته مه رسوئ ټیک شو پیسې ته اخلئ بېشکه ته اخلئ خو دې حد ته مه رسوئ ځکه چې د شوګر اوس څنګه ختمې د زړه اټیک چې وشي څنګه ختمیږي جوړونه چې ولا اډوکې چې ولا اسټیوارترایټس او اسټیوپوروسس چې اډوکې د یو بل څه ولګي نو څنګه ولا ټیک کوئ چې ګردې یو ځل پیش یو ډایلیسس شروع شي نو هغه مریض بیا بچ کېږي نو د الله بندګانو لږ د خدای نه ویریږئ لږ آیا که چېرته ستاسو میندې او هغه هم په کور کې داسې بیماران وي زه خو بیا خو ټیک ده خو که ستاسو میندې او خویندې ټیکي او نورې پردۍ میندې او خویندې بیماریانې کلي نو بیا تاسو غټ ظالمانې وئ په تاسو باندې جهاد هم فرض دی ستاسو حلالول هم فرض دي تاسو ته کنځل هم فرض دي تاسو ته قصابیان هم ویل پکار دي تاسو ته هر څه ویل پکار دي ځکه که هغه څوک هر څوک دا خبرې کوي که صحیح وي ځکه که موږ پسې جمعیت اسلامي والا خبرې کوي هم صحیح وي که موږ پسې پی ټي آی والا خبرې کوي هم صحیح وي که موږ پسې این پي والا خبرې کوي که موږ پسې پی بي پي که موږ پسې عوام ټول به موږ پسې رښتیا کوي موږ قصابیان هم یو موږ کمیشنیان هم یو موږ 2 نمبر هم یو موږ خلک مړ کړو ولې سړی مري چې ته د بیمارۍ وجه نه معلومې د بیمارو د روکتام مریض نه پوهه کې او مریض دله بار بار راځي او غلط علاجونه ورکې نو وجنې بیا نه یک خدای بندګانو د څومره خلکو قتلونه مو کړل الله به نه تپوس نه کوي ته د بیمارۍ د تپوس نه کوي د وجه ولا نه معلومې د بیمارۍ نوم نه ږدي د بیمارۍ صحیح مناسب علاج نه کوي چې ټولې لیبارټیانې پېښور کې غلطې دي سی ټي لیبارټي ده او د RMI لیبارټي ده ټولې غلطې دي ځکه کو غلطې نه ویلې په ټیسټونو به ولا بیماری راایستلی نو مریضان بیا ټیک کړي وی که نه نو بس دی خدای بندګانو لږ راوځئ زه خو له د 2015 نه کوشش کوم چې پاکستان مالداره شي خو ډاکټرانو نه پاکستان تباه و برباد کړ حکیمانو نه تباه و برباد کړ تعویذونو والا له تباه و برباد کړ بندونو والا له تباه و برباد پېښور نه وایي راځي ډاکټر دی څوک وایي راځي بس مالو وایي غلط علاجونه وکړي بېرته لاړ شي څوک پکې وایي د سواد نه راځي دا پکې دا څه شی دی تیمرګره کې خو زه بل څه کاروبار شروع دی د مورو پېښور کې چې علاج شوی دی او دیر کې شوی دی میدان کې شوی او تیمرګره نو ټولو ډاکټرانو له غلط علاج کړی ځکه چې شوګر یې پکې پیدا کو په ملا کې وله دړ پیدا کو بیا وله چا په شودو کې هغه ستن ورکړه ډاکټر نو په شودو کې ستن چې څوک ورکوي نو هغه څوک به ټیسټ نه ورکوي یو که څوک به ټیسټ یې ورکوي چې زما نه تپوس وکړي بیا مریض نه خلک کو وله ورکوي نو بیا ورته وایي چې دا به استعمال کړي خو بیا یې پوهېږي چې دا د چربۍ نه جوړېږي کله چې د الله نور راشي په دې پوستکي ولګي نو دا ویټامین ډي د چربۍ نه جوړ شي کولیسټرول نه دي نو چې د غرمو ته نه کښېني نو دا چربي بیا په وجود کې سیوا شي نو د بعضې خلکو وزن سیوا شي بعضې خلک د زړه ته چې کم رګونه یینه وړي نو دې ته دا یینه کمه شي دا رګونه تنګېږي نو بیا په سینه کې بوج وزن راځي کوم ته چې موږ اټیک وو نو ځینې خلک سترګې پټې کړي مړ شي او کم خلک چې بد شي نو بیا وله عارضي طور څوک سټینډ ولګوي څوک د بایپاس اپریشن وکړي څوک د دوی وایي د زړه د بیمارۍ مې علاج وکړو دروغ ورته وایي د زړه د بیمارۍ علاج نشته اخو دا تکلیفونو علاج وکړي بیا پېښوي که موږ مریض ته وو چې په څومره ځایونو خلکو کې لوټ کړی
په فضول ټیسټونو، په فضول اپریشنونو، فضول تعویزونو، فضول بندونو، فضول پریزونو، په فضول بار بار چیکپ، فضول کریاګانو، په فضول ټیسټونو او په فضول دوایانو او الټه د بیماری سیوا کوي او د بیمارو نمونه راته وی نه کوي او د بیمارونو تکلیفونه راځي هغه راته سیوا کوي او نوې نوې بیماری راته پیدا کوي. حالانکه د قرآن او د حدیث مطابق د هرې بیماری شفا شته. نو زموږ ډاکټرانو مزې وکړې چا کې 15 چته هسپتال جوړوه او چا کې 15 چته کور جوړوه او د الله نه نیریږي، د الله نه نیریږي. نو دلته به ډاکټرانو باندې څوک کیس هم نه کوي. ټیک شو نو چې وې ډبئ لکه اوس زموږ په باجوړ کې 2 ډاکټرانو باندې کیس روان دی. ټیک شو، یو تښتېدلی پېښور ته او بل لا پته نه لګېږي. نو دلته به ډاکټرانو باندې کیس پکار دی. زه بار بار نارې وایم بیا کو ډاکټرانو ته زه وایم چې هلکه زه غلط علاج کوم نو تاسو ډاکټران په ما کیس وکړئ، په ما باندې کیس وکړئ ځکه چې غلط علاج ولې کوئ. اوس یو ملا دی او فرض که سود کوي او خلکو ته وایي چې سود کوئ نو بل ملا به پرې غږ نه کوي، کوي بیا کوم بیا نه کوي. نو زه به چې یو ډاکټر غلط علاج کوي نو زه به څو پورې عزت ساتم؟ بس دی که نه. 2015 نه ته لګېم 3 چته بلډینګونه یې جوړ کړله، 5 چته یې جوړ کړله، پمپونه یې ولګول، هسپتالونه کې پاخه جوړ شو او خلک لوټ کوه او وژنې او بعض خلک مزدوري کوه. بس راځه دلته پاکستان کې قصابي او ډاکټر هغه د چوړکۍ تېره کړې او د قلم بس او وژنې، راځه بیا راشه او بیا راشه. په مالي کیسو کې زه تیار یم چې په کوټ کې خبره وکړو، په جنګونو نه کېږي، په کوټ کې خبره کوو. خلک یې مړ توبه کوي. اوس هلکه ته غریب سړی پیدا شوی نو ته به د خلکو سرمنې وباسې، د قبرونو به پیسې وباسې، مزدوري وکړه. ټیک شو، لکه زموږ ډاکټران غریبانان دي که نه، له خلکو نه سرمنې ویستې، سرمنې خلک بار مزدوري کوي او لالا خان دی نو دې ته چمچه ډاکټر وایي. ملګرو ویډیو تاسو کته فیصله په تاسو باندې ماته په کومنټ کې ولیکئ چې آیا دا په رښتیا باندې په پېښور کې داسې ډاکټران شته او که نه دا د سړي چې څه ویلي دا حقیقت دی که نه. ښه که چېرې دا حقیقت وي دغه ډاکټرانو ته زه وایم چې د خدای خاطر وکړئ داسې مه کوئ ځکه چې قبر کې به بیا څه کوئ، قبر ځان ته یاد ساتئ ځکه چې د مرګ نه خلاصي نشته. او په دې سره موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.